سلامونه دوستانو، د یو په غوښتنې سره یو ویډیو جوړوم. مهمه پوښتنه کړې ده، وای په الماني ژبه کې څنګه وایو چې په دې حساب یا په دې اکاونټ او یا هم په دې کارت کې څومره پیسې دي. نو دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: wie viel Geld ist auf diesem Konto oder dieser Karte. وای په دې حساب کې یا په دې کارت کې څومره پیسې دي. نو د مثال په تور زه ورته وایم چې په دې حساب کې یا په دې اکاونټ کې یا په دې کارت کې پیسې نشته ده. نو دغه پیسې نشته ته دغه جمله موږ په الماني ژبه باندې داسې وایو: hier ist kein Geld auf diesem Konto. یعنی په دې اکاونټ کې پیسې نشته ده. کانټو په ځای تاسو کارت هم استعمالولی شئ، دیزه کارت. نو تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنه وکړئ لکه دغه ورک چې کړې ده. تاسو به هم انشاءالله